زه چې څومره خلک ورغلي دلا هغوی ته زه سلام وایم وایي دی په قدمینه زه جړېږم چې که نارت نه راغلي دي که ساوت نه راغلي دي که باني نه راغلي دي که ډی خان نه راغلي دي هر څوک چې پکې شامل دي په غونډ باندې د غونډې زه په قدمینه جړېږم هغې نه وروسته توس لږ کې داسې سره وخېځه دی څه شي نه وخېځه دی د وره نه په توس باندې خو ډون حملې وشوې نه وې نه وخېځه دی ځوانونی د نمړه کړل نه وخېځه دی مشرونی د نمړه کړل نه وخېځه دی بازورینه کیرینه د لاړان کړل نه وخېځه دی هېڅ خالي د وره وسوس کې تا نه شی تام کېدی د خواجي باز ژڼي یې زه بدله کوم وایي بته نه شی تام کېدی توس نه خو مې ډېره توقع ده چې په توسو په زندونه پرې بامینه وتړی خو دی بته نه شي تام کېدی چې وړه وړه سوس کېدی مو پټکای نه دی جردغات ورته ویلوړیا او توس په مونه ژڼي یې غونډ او توس په ورنه چې چا پټکي جار دي چا کوټینه په ځونه چولې دي داس مې ویله چې مې خبرې کړې نه ځکه چې ټولې ولمانې خبرې وکړې پاچار دا و چې ولمانې کړې وای خبرې خو ایس دوله څه کیسې جوړې شوي دي څه خبره جوړه شوې دو د میر یو خیر دو د هغې څه کیسه کړې دو په اول زه دا ویم چې دغه خیر نه بیا انټروی کو نه مې دا حیات انټروی کو نه را چې بار بار انټروی کو په دا پرې میشتوز نه را بې عزتي شي نه وی چا سره میلاویږي نه وی انټروی کو دغه ځکه چې دغه انټروی دې کیسه او تصدیق ورسېده اخ پاکستان ومنله چې دا تصدیق ته رسېدلې دو ځکه چې دا چې دلته عبدالرحمن سره هغه میشت مخکې د منلې دو جارنیل میشته ویلي دي پلټیکل میشته ویلي دي چې زه کېرته ورڅه په ننوتي باندې ویلي دي که نه عبدالرحمنه ایس چې کومه جرګه راغلي دو یا تللي دو هغه چې کومه ښه خبره راوړې وي پاکې دوې درې اهم خبرې دي چې آی راوړې وي میر سره په اتفاق وي چې آی نه وي راوړې بیا میر نه وي سره په اتفاق پاکې یوه دا دو چې دا دوه درې کسونو ته سازو ورکړه شي بله دا دو چې د میر واکیرینه ته چې دی بیا درې وي بیا هغې ګاونډ خبره وي ګاونډ یې نه وایي کلي مشر مولوده خبره وي یوت مشر د خبره وي دغې پرېشن وکړو چې په چا باندې شک شوی وي هغې نه بعد که میر خواندې ماندې سرچه پرېشن یې کړه بیا دی سره زنانه وي زنانه نه وي سره چې کیم کلي ته ورځي سرمه که ټیپک نه وي د سره خو په تبرون یې وایي دا د لګون په تبرون دا خبره دو هغې نه بعد دا دوې درې خبرې دي که امیر جرګې امیر مشرون دي توس چې څه ویایې ځکه چې په مصر سهار قسم غیباتي راویل شي په موږ څه چې پالیار څه سل قسمه کیسې ژڼې ورته کوو همدا غېږو تعالی خو یا چې ویایي دا ویل کي داس مې ویل چې ژڼې په میشته زیاړې کو میشته چې څه ویایي یا دا ویایي خو که هغه مشرون یې میشته رګه کیسه راوړې وه پاکې توس ته ځوانونه دوه درې مشرون دي چې نور اسلام پکې دی او عبدالرحمن دی پکې او شاکر الله مولوي دی دا خپل پکې تللی دي که هغې مشرونه رګه خبره راوړې وه دا څومره پښتونه چې راغلي دي نارت ساوت راغلي دي مسجد راغلي دي بالیسي راغلي دي دا مې غونډې اتفاق ورسره کړي خو دوله دوه درې کسون دي چې په میډیا راغلي چې دا درویغ وایي او ته یې پکوړې ورکړې وي یا یو سر دال ورکړی وي داس لوګو چې پېژانئ نه زه یې پېژنم میر پلوریې پېژنم دی پېژنه درې سره کسون چې په میډیا راغلي که مولود دی که نوررحمن دی که بل د حیات نه دی چې زه واسطې ته ولاړم چې زه مو واسطې ته ورسي تاسو دا غونډ پښتون نو کې نه ننګوي ځون تا نه ننګوي چې ته هدایت